الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د لمر نړیوال تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د شریعت احکام خبرونه ګورئ. دوستانو ډیره یوه مهمه پوښتنه له موږ سره شریکه سوې ده. هغه پوښتنه د تقدیر په هکله باندې ده چې آیا په دعا سره د انسان تقدیر بدلیږي که نه بدلیږي. تقدیر یو له هغو موضوعاتو څخه دی چې علما پکې ډیر بحث لري. تقدیر د انسان د ازل او د انسان په لوح محفوظ کې هغه فیصلې دي چې د الله رب العزت لخوا نه لیکلی سوي دي. څه چې انسان کوي دا د الله په علم کې دي او دا د الله رب العزت د انسان په تقدیر کې لیکلي دي. راځو په دغې مهمې پوښتنې باندې بحث کوو چې آیا په دعا سره د انسان تقدیر بدلیدلی شي او که نه. دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ تشریف راوړي نو صحابه کرام د تقدیر په هکله بحث کوي، خپل مابین کې لګیا دي. نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک دا له ډېرې غصې نه سور شو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغوی منع کړه صحابه کرام چې د تقدیر په هکله باندې ډېر بحثونه مه کوئ او صحابه کرامو ته فرمایي بهذا امرتم، آیا په دې باندې ما تاسو ته امر کړی دی؟ آیا د دې لپاره زه رالیږلی شوی یم چې په داسې مسایلو باندې تاسو بحثونه وکئ؟ نو ډېر د تقدیر په موضوعاتو کې تلل نه دي پکار. البته دغه پوښتنه چې موږ راغوښتې ده چې په دعا سره تقدیر بدلیدلی سي که نه، دا مهمه ده. په دعا سره تقدیر بدلیږي او که نه. دوستانو دا هغه مهمه پوښتنه ده چې غواړم په دې باندې بحث ولرو. ښه په غور سره یې راسره واورئ. تقدیر دا په دوه قسمه باندې ده، تقدیر معلق یو تقدیر مبرم. علماء کرام فرمایي تقدیر مبرم دا هغه تقدیر دی چې الله رب العزت د انسان لپاره لیکلی دی او په دې کې هیڅ نو مخکې وروستو نه راځي او په دې کې هیڅ یو ذره هم تغییر نه راځي. او دا هغه تقدیر دی لکه د انسان اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې د انسان اجل راورسېده نه دا مخکې کیږي او نه دا وروستو کیږي. دې ته وایي تقدیر مبرم. داسې ډېر فیصلې دي چې د انسان په هکله الله رب العزت کړي دي او هغه فیصلې نه مخکې کیږي او نه وروستو کیږي. بل دی تقدیر معلق، کم تقدیر چې الله رب العزت ستا په تقدیر کې له هغې سره لیکلی دي. که دغه انسان دعا کوي نو دغه د سره به داسې کیږي، که دا انسان دوا کیږي نو د سره به دغسې کیږي، که دعا او دوا ونه کړي نو دغه انسان به مریض پاتې کیږي. دې ته وایي تقدیر معلق. او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې اشاره هم کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث مبارک کې فرمایي لا يرد القضاء الا الدعاء، چې د الله رب العزت قضا او فیصلې دا نشي رد کولی مګر دعا ده چې د الله رب العزت فیصلو کې تغییر راولي. علماء کرام فرمایي چې دغه تقدیر معلق چې دی د دې صورت داسې دی چې الله رب العزت ستا په لوح محفوظ یا ستا په تقدیر کې داسې لیکلي وي که چیرته دغه انسان دعا وکړله نو د ده د دعا په قبلېدو سره به زه دغه شی ورته نصیب کړمه. که انسان دغه دعا وکړله نو زه به دته شفا ورکړمه، یا د انسان دوا وکړله نو دته به زه انسان ته شفا ورکړم. که دعا یې ونه کړله نو دته به هغه شفا په هغه وخت سره نه میلاویږي، یا دوا یې ونه کړله هغه شفا به په وخت سره دته نه میلاویږي. یعنې دا د انسان په تقدیر کې داسې ورسره لیکلي وي.
نو ځکه د تقدیر په بحث کې چې دا کله علما کرام تاسو ته فرمایي نظر په احادیثو سره چې دعا سره د انسان تقدیر بدلیږي نو ځکه دعاګانې کول پکار دي او په دې باندې په احادیثو کې صراحت پکار دی. راځو دې ته چې د تقدیر په هکله باندې 3 نظریې راغلي دي چې 2 نظریې ته اهل سنت والجماعت غلطي وایي او یو نظریه د اهل سنت والجماعت چې دې ته اهل سنت والجماعت صحیح عقیده وایي. یو د جبریو ده چې هغوی وایي انسان مجبور محض دی، څه چې الله ور باندې کول غواړي همغه کوي، انسان په خپلو فیصلو کې هیڅ نه او اختیار نه لري. بله نظریه د قدریو ده چې هغوی وایي انسان په عمل کې الله رب العزت هیڅ دخل نه لري، انسان چې شی کوي هغه په خپلو فیصلو په خپل عمل سره کوي او الله رب العزت د ده په تقدیر کې هیڅ عمل دخل نه لري. دا دواړه عقیدې صحیح عقیدې نه دي. هغه عقیده چې کومه صحیح عقیده ده هغه دا ده چې اهل سنت والجماعت لري چې نه انسان مجبور محض دی، چې انسان الله رب العزت بلکې د انسان تقدیر لیکلی دی لیکن انسان ته په فیصلو کې عقل ورکړی، اختیار ورکړی دی، انسان ته الله رب العزت ښه لار سمه لار او بده لار ښودلی ده او بیا ورته امر کړی دی چې ښه لاره اختیار کړه غلطه لار مه اختیاروه. اوس دغه انسان که چیرته ښه لار اختیاروي نو دغه انسان چې دی جنت خواته ځي، که چیرته بده لار اختیاروي د انسان جهنم ته ځي. انسان په خپل عقل سره نیولی کیږي. کوم انسان چې هغه بد لار اختیاروي نو طبعا الله رب العزت به دنه پوښتنه کوي. کوم انسان چې بده لار اختیاروي نو هغه نه به هم پوښتنه کیږي. دوستانو زو یو اړیکې ته ګورو چې څوک له موږ سره په اړیکه کې دی. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني وکړئ وروره. اورم خورجانې وایي. مهرباني وکړئ خورجانې. مولوي صاحب ما پلار ډېر ناجوړه و او وصیت یې کړی و، د وصیت په ځای چې هغه ځای یې نه کړو، ښه ده که نه ورته وصیت وصیت یې پوره نه شو؟ نه وصیت یې ما خور مې د تره په ضد نامه کړی وه خو وصیت یې موږ پوره نه کړو، دا په ځای یې کړو وصیت که نه یې کړو. درسته ده انشاءالله درته وایم خورجان. او مولوي صاحب بله پوښتنه هم لرو. مهرباني وکړئ خورجانې، مهرباني وکړئ. دوستانو فکر کوم اړیکه قطع شوله. د خورجانې پوښتنې ته راځو. مخکې له هغې نه ورځو یوه لنډې دمې ته دم اخلو، بیرته راګرځو. دوستانو بیا هم تاسو کولی شئ د خور په څېر باندې له موږ سره اړیکې ونیسئ په شپږ 50 باندې او خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې وګرځوئ. ورځو لنډې دمې ته بیرته راګرځو، له موږ سره اوسئ. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه تمویل کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ له موږ سره په شپږ 50 باندې اړیکې ونیسئ او خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. یوه خور پوښتنه کړې وه مخکې له دمې نه. پوښتنه داسې وه چې ما والد صاحب وصیت کړی و خو لیکن هغه وصیت د هغه د وفات نه وروستو بیا عملي نه شو. آیا په دې کې خو موږ ګناهګاره یو که نه یو او دغه وصیت نه عملي کول دا څه حکم لري؟ نو دغې پوښتنې ته ورځو دوستانو راخلو او بیا ګورو چې د شریعت په رڼا کې دې ځواب څه دی. د مړي په وصیت عمل نه کول څه حکم لري؟ نو کله چې یو کس هغه وفات کیږي دا 2 رنګه وصیت لري. یو وصیت واجبه دی او یو وصیت مستحبه دی. یعنی د هغې وصیت پوره کول یو صورت داسې دی چې د هغې پوره کول واجب دی په اولادونو باندې. دویم صورت دا دی چې د هغې وصیت پوره کول مستحب دی. صورت اول هغه دا دی چې کله مړی وصیت وکړي په بعضو دیونو سره چې په ده باندې وي نو د مړي د ترکې نه د مړي د میراث نه دغه قرضونه پوره کول، پور ورکول دا بیا لازم دی چې دا پوره سي. یا چې دی مړی چې دی په ده باندې د چا قرض وي
دی د وصیت وکړي خپلو اولادونو ته چې د ما دغه قرضونه چې دی د ما د مال نه د ما د ترکې نه د درېیمې حصې نه دغه ادا کول په اولادونو باندې لازم دي. نو دا یا چې دی د خپلو عباداتو په باره کې وصیت وکړي چې ما نه دغه شی پاتې سوي، روژې رانه پاتې سوي دي، نو دغه د روژو په باره کې فدیه ورکول دا هم په اولادونو باندې لازم دي چې د هغې فدیه ورکړي او اولادونو ته لازمه ده چې د مړي هغه چې د ترکې درېیمه حصه ده د هغې نه دا ادا کړي. بعضې وصیتونه داسې دي چې هغه مستحبه اوسېږي، د هغې پوره کول. که چېرته یو پلار وصیت وکړو خپل زوی ته چې دغه د ما د مرګ نه پس کوره پام دې وي چې کله واده کوې دغه نجلۍ به ځان ته کوې، یا وصیت وکړو چې د ما دغه لور ده دا به پلانکي ته ورکوي. نو دا وصیتونه چې دي دا د دې پوره کول مستحب یو ښه کار دی چې اولادونه که چېرته د دې پوره کولو کې کوم شرعي موانع نه اوسېږي، یعنی پام وي دې ته چې کله پلار وصیت کړی دی لیکن شرعي موانع هغې کې موجود دي، که چېرته هغه پوره کوي. لکه بعضې کسان وصیت وکړي چې د ما مړی به وړی چې دی بدخشان ته، اوس دغه مړی وړل د خپله یو غټ ستونزه ده او شریعت هم د دې په باره کې اجازه نه ورکوي، بلکې دلته وسایل پوره دي، دلته تدفین کېدلی شي همدلته تدفین کوي، که دلته د مړي د وصیت پوره نه سي پروا نه لري. یو داسې وصیت دی لکه مثال په طور باندې پلار وصیت کوي خپل زوی ته چې دغه نجلۍ ما تا ته په نظر کې نیولې ده، د ما د مرګ نه پس دغه به کوي، یا د لور لپاره یو کس په نظر کې نیولی چې دغه کس ته به د ما دا لور ورکوئ. نو دا وصیت پوره کول که چېرته دواړه کفو اوسېږي په اولاد باندې مستحب دي چې دغه وصیت یې پوره کړي. خو که چېرته اولاد ونه توانېده د دې په پوره کولو سره، لکه معنی دا دی چې خپله لور نه خوښوي چې هغه ځای ته انتخاب سي، ځکه هغه عاقله بالغه ده، د هغې فیصله له پلان نه هم ډېره زیاته مهمه ده. یا چې دی هغه مقابل لوری هغه دې ته راضي نه شو چې دغه نجلۍ وکړي، نو بیا په داسې صورت کې دغه چې کوم خلک د دې مړي وارثان دي دا بیا په دې کې ګناهګاره نه دي او په دې کې هېڅ مشکل نه لري. راځو دغه په وصیت کې چې دی وصیت علما کرام فرمایي چې دې کې وصیت چې دی دا په درې قسمه باندې دی. یو وصیت هغه واجبه دی کوم چې ما مخکې تشریح کړو د دیونو، قرضونو، د عبادتونو چې هغه مړی خپله وصیت کړی وي نو هغه پوره کول لازم دي. یو وصیت مستحبه چې کوم ما مخکې تشریح کړه، یو وصیت مکروهه دی چې هغه کول نه دي پکار، هغه داسې وصیتونه کول چې هغه شرعي لحاظ نه صحیح نه اوسېږي. نو چاته هم پکار نه دي چې داسې وصیت وکړي چې هغه شرعي لحاظ نه صحیح نه اوسېږي. دوستانو دغه پوښتنې نه وروستو یوه ډېره مهمه بله پوښتنه له موږ سره دوستانو شریکه کړې ده. ورځو دغه پوښتنه راخلو او هغه پوښتنه دا ده چې تش رکات که یو سړی ډک وکړي نو د ده لمونځ څه رقم دی؟ تش رکات ډک کول. یو ورور پوښتنه کړې ده تش رکات په لمونځ کې ډک کول څه حکم لري؟ که چېرته یو سړی په لمونځ کې چې کوم تش رکات دی، په عموما په څلور رکاتي لمونځونو کې 2 رکاته ډک وي، 2 رکاته تش وي. په 2 رکاتي لمونځونو کې 2 رکاته دواړه ډک وي. په د ماښام په لمونځ کې 2 رکاته ډک دي، 1 رکات تش دی. نو که دغسې لمونځونو کې چې تش رکات لري، که چېرته داسې لمونځ کې چې تش رکات پکې شته ده او دغه تش رکات تا نه خطایۍ کې سهوان اشتباها دا ډک وسو، نو په دې سره ستا لمونځ کې په تا باندې سجده سهو خو نه لازمیږي. ورور دغه پوښتنه کړې ده. نو علمای کرام فرمایي خصوصا لوی فتاواوې د جمهورو فقهاو چې کوم نظر دی هغوی وایي چې په داسې صورت کې په سړي باندې سجده سهو نه لازمیږي. البته دا کار مکروه تنزیهي دی، یعنی چې کوم تش رکات دی هغې کې به تش الحمدلله وایي ته په هغې کې صورت نه دی راغلی. خو که چېرته تا نه صورت وویلی شي، اشتباها درنه وویلی څه، نو په داسې صورت کې ستا یو مکروه تنزیهي کار دی وکړه، خو لیکن سجده سهوه په تا باندې نشته، ستا لمونځ بالکل صحیح دی، هېڅ ضرورت نشته ده. بلکې د دې برعکس که یو سړي چې دی ډک رکات تش وکړو، په داسې صورت کې بیا سجده سهوه لازمیږي، ځکه چې دلته چې دی دغه الزام د صورت د سوره فاتحې سره دا واجب دی، یعنی دغه صورت د سوره فاتحې سره الزام یو ځای کول دا لازم دی، دا واجب دی. نو که چېرته یو سړي صورت چې دی پرېښوده الحمدلله سره، نو په داسې صورت کې بیا په آخره کې سجده سهوه کول دا ضروري دي، ځکه که چېرته سجده سهوه ونه شي نو دغه لمونځ پوره نه دی. دې ته هم پام اوسېږي. دا دواړه مسلې چې دی یو بل سره تړلې مسلې دي. یو مسله دی تش رکات
ډک کول دي او بل دا دی چې ډک رکات تش کول دي. دواړو ته باید سړی توجه وکړي. دواړه مسلې سره فرق لري. لومړۍ مسله کې سجده سهو نشته ده. که یو سړی تش رکات یعنې صورت چې دی که نه هغې کې نسته ده او دی سړی ورسره ووایي پکې په خطایي کې اشتباه کې دا صورت جدا دی. په دې کې هېڅ سجده سهو نشته ده. دا فقط یو مکروه تنزیهي تا نه یو کار وشو چې نه وکول پکار لیکن تا نه وسو. په دې کې هېڅ پروا نشته ده. او د دې بل صورت چې دا کوم موږ وویلی چې کله یو سړی چې دی هغه ډک رکات دی او هغه تشو کړي نو چونکې هلته الزام د صورت د سوره فاتحې سره واجب و او په داسې صورت کې چې کله تا نه واجب تر کېږي بیا چونکې سجده سهو په تا باندې لازمیږي. د لمونځ په مسایلو کې ډېر احتیاط کول پکار دي. ډېر دوستان داسې دي چې د دغه باریکیو په باندې نه پوهېږي او دې ته هېڅ توجه هم نه کوي. زیاتره نه دغسې مسایل لا مخکې کېږي او ورباندې پوه نه وي. 50-60 کاله عمر یې تېر سوی وي لیکن د لمونځ هغه مهم مسایل چې دی هغه ورته پته نه وي چې په لمونځ کې واجبات کم دي، فرایض کم دي، سنن کم دي، مستحبات کم دي، مکروهات پکې کم دي. دا د موږ ستاسو لپاره ډېرې ضروري خبرې دي. یو سړی چې دی که نه عبادت کوي، عبادت فرض دی، یعنې په فرض عباداتو کې دغه مسایلو باندې د دې زده کول هم په موتا باندې فرض دي. نو په دې باندې خامخا د دې زده کول ضروري دي او دې ته توجه کول پکار دي تر څو په آینده کې موږ ستاسو عبادات خراب ونه سي. دوستانو بیا هم یو دمې ته ځو، دمې نه بیرته راګرځو، له موږ سره اوسېږي. ډېرې مهمې پوښتنې لرو انشاءالله په هغو پوښتنو باندې بحث لرو تاسو سره. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې ده. دوستانو له موږ سره په خپرونه کې شریک سئ. 6-50 باندې اړیکې ونیسئ، خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو سړی چېرته د خپلې مېرمنې شیدې وڅکي نو آیا مېرمن ورباندې حرامېږي یا طلاق مسله خو نه راځي؟ نو دغه پوښتنه هم راخلو، ورسره مهمې 2 پوښتنې نورې هم لرو. د خپلې مېرمن شیدې څښل څه حکم لري؟ او بله پوښتنه له موږ نه یو ورور کړې ده چې که سجده سهو رانه هیره شي نو څه به کوو؟ که سجده سهو رانه هیره شي نو څه به کوو؟ دا بله پوښتنه. یوه بله پوښتنه هم راغلې ده، هغه هم راخلو، لنډ ځوابونه ورته وایو انشاءالله. فرض کول او سنت نه کول دا بعضې دوستان چې دی فرض مونځ کوي سنت نه کوي. پوښتنه یې کړې ده چې دغه کسان چې دا سنت نه کوي د دې څه حکم دی؟ لومړۍ پوښتنې ته به راشو دوستانو. کومه چې د ورور پوښتنه کړې ده چې که چېرته په خطایۍ کې په اشتباه کې د خپلې مېرمن شیدې یو سړی وڅکي نو آیا په دې سره خو حرمت نه راځي؟ ګورئ په دې سره هېڅ حرمت نه راځي، نه طلاق واقع کېږي، نه څه کوم بل مشکل پیدا کېږي. البته د مېرمن شیدې څښل دا خپله جایز نه دي، مکروه تحریمي دي. دې نه سړی باید ځان وساتي، ځکه دا د انسان د بدن اعضا د بدن حصه ده. دا د بل انسان لپاره استفاده کول جایز نه دي. هغه د ماشوموالي په وخت کې چې دی هغه خو ضرورت دی. د ماشوموالي په وخت کې هغه رضاعت هم چې ثابتېږي هغه تر 2 کلونو پورې دی. که چېرته یو ماشوم 15 کلن دی او د یوې مېرمنې شیدې وڅښلې، دا ماشوم د هغې فرضاً نه جوړېږي. رضاعت مسله کې علما کرام فرمایي چې دا تر 2 کلو پورې دی. د 2 کلو نه چې کله پورته شو یو سړی، که هغه د یو مېرمنې شیدې که هغه په ګیلاس کې وي یا په بغیر د هغې نه بلې طریقې سره وي څکي، نو په دې سره رضاعت نه ثابتېږي، حرمت نه ثابتېږي، په نکاح کې مشکل نه راځي، طلاق نه واقع کېږي، هېڅ نوع مشکل نه دی راغلی.
تنها دا وشو دا کار صحیح نه دی، دا کار کول په کار نه دي، یعنی د خپلې مېرمنې شدې څکل په کار نه دي. دې ته علما کرام دا منع کړي دي، نو دې نه ځان ساتل په کار دي. او ډېر کرته نن سبا ځوانان د دغې پوښتنې کوي او دې سره تشویش اوسېږي چې خدای نخواسته موږ په نکاح کې څه مشکل نه وي راغلی. نو په دې مطمئن اوسېږئ چې ټولو فقهای کرامو خصوص فتاوا تطرخانیه، فتاوا هندیه، فتاوا دارالعلوم دیوبند ټولو فتاواو دا نوشته کړي دي چې په دې سره هیڅ نوع مشکل نه راځي او نکاح سالمه ده. دویمې پوښتنې ته راځو چې سجده سهوه که رانه هیره شي نو آیا په دې صورت کې یو سړی چې دی بیا څه وکړي؟ یعنې سجده سهوه لازمیږي په ترک د واجبو یا په تاخیر د فرضو سره. که چېرته یو سړي باندې سجده سهوه لازمه شوې ده، خو سجده سهوه لازمه شوله خو دنه خپله سجده سهوه بیا هیره شوه، اوس به دی څه کوي؟ جواب فتاوا لیکي فقهای کرام فرمایي چې که چېرته یو سړي د سجده سهوه هیره شوله نو تر څو پورې د ده مخ له قبلې نه یې ګرځېدلی، بلکې بعضې فتاوا ویلي کي چې تر څو پورې په هغه مسجد کې دننه دی، خو چا سره یې خبرې نه دي کړي، چا سره یې داسې یو عمل نه دی ترسره کړی چې هغه یعنې عمل د لمونځ نه ماورا واوسېږي، یعنې خوراک څښاک چا سره یې لاس نه دی اچولی، چا سره یې داسې یو صحبت نه دی کړی، خبرې نه دي کړي، او دی همغه ځای کې شتون لري، په همغه صف کې ناست دی یا صف نه وروستو مخکې شو نو دی بیرته رایات شو ورته چې په ما خو سجده سهوه فورا دې راشي کېدي نه خپله سجده سهوه دې بیا ترسره کړي، لمونځ یې صحیح دی. نو تر څو پورې وخت واوسېږي په دغه وخت کې که چېرته سجده سهوه دنه پاتې وه او د خوراک وکړه، څښاک یې وکړه، چا سره یې لاس واچو، مسجد نه بهر څه، کوټې نه بهر څه، نو بیا په داسې صورت کې د دغې اعاده ورباندې لازمه ده د دې لمونځ. یعنې که چېرته سجده سهوه تا ونه کړله او تا داسې یو عمل ترسره کړه چې هغه عمل د لمونځ سره منافات درلوده، منافي و، یعنې خوراک څښاک، لاس اچول، خبرې کول، وتل، عمل کثیر انجام کول، نو که داسې اعمال تا نه ترسره شول او وخت باقي و، یعنې دغه وخت د ماسپښین وخت مازدیګر وخت وخت و، نو د دغې لمونځ قضا راګرځول په تا باندې اعاده یې کول لازم دي در باندې، ځکه د لمونځ د نقصان سره ادا سوی و. او که چېرته وخت کې وخت پاتې نه سو، تا باندې بل لمونځ وخت راغی، په داسې صورت کې بیا اعاده لازم نه ده، علما کرام فرمایي. بلې پوښتنې ته هم راځو، دا چې وخت ډېر کم دی، فقط 2-3 دقیقې پاتې دي غالبا، چې فرض کول او سنت نه کول. ګورئ فرض دا خو که چېرته یو سړی وکړي او سنت ونه کړي، په سفر کې دی یا مجبوریت دی، په ډېر مشکل کې دی، فرض یې ادا کړه سنت یې ونه کړه، په دې سره څه خبره خو نشته ده. خو لیکن فرض متواتر نه کول دا ګناه ده. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې سنت د ما پرېږدي دا د ما د امت نه دی، څوک چې د ما د سنت د اعراض کوي دا د ما امت نه دی. یعنې متواتر سنت پرېښودل دا وګوره دې باره کې سخت وعید راغلی دی، او داسې سنتو ته کم کتل یا سنتو ته سپک کتل دا انسان کفر ته رسوي. دا چې سنت نه کول دي دا انسان ګناهګاروي، او کله کله سنت پرېښودل د عذر له وجې نه په دې سره څه مشکل نه راځي. یعنې ته په سفر کې سنت نه کوې هېڅ پروا نه کوي، ته په حضر کې تا ته یو داسې مشکل راپېښ سو، سخت درد در باندې راغی چې دی بل طرف ته مور دی په تکلیف کې د هغه شفخانې ته رسئ، زر دې فرض وکړه او بیا لګیا شو د هغې په خدمت کې، سنت تر نه پاتې شو، په دې کې هېڅ مشکل نشته، ځکه دا یو اشد ضرورت په بنیاد باندې کله سنت پرېښودلی شي، هغه هم په زړه کې ښه احترام ورته لري، کوشش کوي چې وی کې خو ونه شول هېڅ مشکل نشته ده، لمونځ دې صحیح دی، په دې سره ګناهګاریږي هم نه سړی. خو داسې همیش لپاره عادت ګرځول چې بس فرض ادا کوه او نور ذاتي پرېوځه، نو دا ګوره دا بیا ګناه ده. علما کرام فرمایي چې داسې کول چې سنتو ته سپک کتل یا سنت ته کم کتل دا بیا ګناه ده. قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت موږ او تاسو ته څه حکم کوي؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اطاعت د الله هم وکړئ او اطاعت د رسول هم وکړئ. او سنت د چا عمل دی؟ سنت رسول الله عمل دی. نو دا چې ته د الله حکم منې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کوې نو ته به ګناهګارېږې نه. نو د دې وجې نه په لمونځ کې دغه سنت دا ضروري دي، دا واجبات ضروري دي، حتی سړی باید نوافلو ته لاړ شي
تنا په بل حدیث کې راځي دا ښه شو چې رایات شو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت غواړي چې انسان ته بخښنه وکړي، نو چې د ده په فرایضو کې کمی راځي نو سنت به یې راخلي په جې باندې به کېښودلی کېږي، یا په هغه صورت کې چې خدای پاک د یو انسان بخښنه مقدر ګرځولی وي، نو دغه فایده هم موږ ته رسیږي د قیامت په ورځ باندې چې موږ کولی شو چې سنت هغه ځای دی فرض ونیسي. دوستانو بیا هم د خپرونې وخت اختتام ته رسیږي، تر بلې خپرونې پورې په الله سپارو. الله مو مل شه.